جرمني پښتو لوستونو ته د B1 په کچه په خیر راغلی. Das Perfekt یا کامل زمان هغه زمان ته ویل کیږي چې په تیر وخت کې بشپړ شوی وي خو ځینې اثرات لا په اوس وخت کې هم موجود وي. Das Perfekt کله مونږ دا کارولی سو Perfekt کله چې مونږه غواړو د یو چیز په باره کې خبرې وکړو یا یو حالت تشریح کړو او یا هم غواړو د خولې یا گفتاری د یو چیز په اړه باندې گزارش ورکړو. Wie bildet man das Perfekt? څنګه کولای سو یو پرفکت یا د پرفکت حال د پرفکت زمان یو جمله جوړه کړو؟ پرفکت زمان جمله منګه هغه وخت کې جوړولای سو چې د haben او sein haben او sein دا مرستندوی فعلونه دي، یعنی د مرستندوی فعلونو اول حالت یا د اوس حالت چې پریزنس دی جمع د فعل دویم حالت چې هغه ته پارټیسیپ 2 وایي. اول حالت دی مثلا spielen دی اول حالت دی. د دې دویم حالت دی gespielt یعنی د haben او sein اول حالت چې هغه د حال حالت دی جمع د فعل پارټیسیپ 2 یا دویم حالت لکه gespielt gelaufen gelachen دا د فعل دویم حالتونه دي چې ورته پارټیسیپ 2 وایي. راځو یو بیلګه ګورو چې څنګه کولای سو یوه د پریزنس یا د حال جمله په پرفکت یا په تیر حالت کې ووایو. Ich gehe in die Schule. زه مکتب ته ځم، یعنی دا اوس حالت دی چې زه مکتب ته ځم یا مکتب ته روان یم. پریزنس حال زمان دی. که غواړو اوس دا په تیر زمان باندې یعنی زه مکتب ته تللی وم یا تللی یم. Ich bin in die Schule gegangen. زه مکتب ته تللی وم. دا مرستندویه فعل دی. بغیر د دې مرستندویه haben او sein فعلونو نه موږ نشو کولی یو پرفکت جمله جوړه کړو. Ich esse ein Eis. زه یو شیریخ خورم. Ich habe ein Eis gegessen. ما یو آیس وخوړه، یعنی دا اوس په تیر حالت کې راغی. Ich esse زه یې خورم. Ich habe gegessen ما وخوړه. د دې لپاره چې مونږه یو پرفکت جمله صحیح جوړولی اوسو، که هغه د اول شخص لپاره وي، دویم د پاره وي یا هم د جمع د پاره وي، مونږ باید د هیلفس ویربن کنجوګاسیون باندې پوه سو. د haben او sein ټول حالتونه چې څنګه د پرسونال پرونومن سره کارول کیږي هغه حالتونه ټول باید منګه داسې یاد کو چې بیخي مونږ ته مشکل یا ستونزه نه وي، لکه په خوب کې لکه د اوبو په شکل همداسې تیز مو په ذهن کې وي. Ich habe, du hast, sie hat, wir haben, habt, sie haben. دا باید ټول ستاسو په ذهن کې وي. همدا شکل د sein ich bin زه یم، du bist ist wir sind ihr seid sie sind. دا بیا که معنا کو زه یم ته درلوده یا دا درلوده دا هغه معنا دلته نه ورکوي. دا کومکی فعلونه دي دلته چې مونږ سره کومک کوي د حال یوه جمله د اوس یوه جمله په تیر زمان کې ووایو یا په تیر زمان تبدیل کو. څنګه؟ کله مونږ کولی سو sein وکارو او کله مونږ کولی سو د haben مرستندویه فعل وکارو.
مونږ خو اوس د زاین او د هابن ټول حالتونه ولیدل چې څه رقم دي. د ایک سره کوم یو کارول کیږي، د دو سره تر زی پورې. اوس زاین مونږ چیرته وکارو او هابن چیرته وکارو؟ هغه فعلونه چې ورسره جسم خوځیږي، حرکت کوي، هغه فعلونو سره زاین کارول کیږي. لکه لaufen خوځنده، rennen خوځنده، springen خوځنده، gehen خوځنده. laufen زه ګرځم، rennen منډه وهم، springen خیزه چوم، gehen زم. دا ټول خوځنده فعلونه دي. خوځنده فعلونو سره د زاین مرستندویه فعل کارول کیږي. او هابن کومو فعلونو سره کارول کیږي؟ هابن مرستندویه فعل د ټولو هغه فعلونو سره چې حرکت نه لري هغې سره کارول کیږي. لکه schlafen، essen، lachen، spielen. ټول ich habe geschlafen، ich habe gegessen، ich habe gelacht، wir sind gelaufen، gerannt، wir sind gesprungen، wir sind gegangen. دغه ټول دلته د زاین او دلته هم د هابن سره کارول کیږي. راځو اوس په د A1 په یو لوست کې ما وویل چې مونږ په آلماني کې دوه رقمه فعلونه لرو. یو هغه فعلونه دي چې هغې ته regelmäßig یا باقاعده فعلونه وایي. regelmäßig باقاعده فعلونه او unregelmäßig بېقاعده فعلونه. باقاعده فعلونه هغه فعلونه دي چې د یوې قاعدې پیروي کوي، د همدې قاعدې له رویه نه دوی په تیر زمان باندې تبدیلیږي او حالتونه یې تبدیلیږي. فقط یوه قاعده ده چې په هغې د مد نظر نیولو سره که اسانه یو فرمول ده، همغه فرمول ځان باندې تطبیقوي او خپل حالت تبدیلوي. لکه Partizip 2 plus schwache Verben. دوام حالت د فعل Partizip 2 او د ضعیفه فعلونو یا باقاعده فعلونو سره څنګه کارول کیږي؟ لکه شپیلن د فعل اصلي حالت دی. دا اوس غواړو موږ په تیر حالت باندې تبدیل کو یا په پارټیسیپ 2 تبدیل کو. څنګه تبدیلو؟ ورسره به گ په اخره کې ټ ورزیات کو. گشپیلت. دا موږ فعل اوس موږ په چی باندې تبدیل کو؟ اصلي فعل مو واخیسته په پارټیسیپ 2 تبدیل کو. اوس دې سره به موږ مرستندویه فعل کارو تر څو موږ وکولی سو یو پرفکت یا د پرفکت زمان یو جمله جوړه کو. لکه ich habe gespielt. دویم مثال lachen. دې قاعدې ته هم باید سړی متوجه اوسي. lachen اصلي فعل او gelacht چې مونږ گ او لخت ت په آخر کې ور اضافه کوي. اوسو gelacht. ich habe gelacht. ما وخندل. زه خاندم. ich lache. زه خاندم. ich habe gelacht. ما وخندل په تیر حالت کې. دلته راځو اوس د پارټیسیپ 2 د unregelmäßig فعلونو یا د هغه فعلونو چې د قاعدې نه پیروي نه کوي. لکه laufen. مونږ وایو laufen، gelaufen. گ هماغه صحیح ده، گ ونیو مګم په آخره کې ت اضافه نسو. laufen gelaufen. gelauft ونسو یعنی د هغې قاعدې نه پیروي نه کوي. ich bin gelaufen. دویم فعل gehen هم شتارک ورب نه ده یعنی د یوې قاعدې نه پیروي نه کوي، باقاعده فعلونو نه ده. څه رقم تبدیلیږي؟ گ خو یې ځان سره واخیسته، پوه شولو چې دا اوس په دویم حالت باندې تبدیلیږي. مګر وروسته څه راځي؟ gegangen. gehen ونسو یعنی gegangen باندې تبدیل سو. ich bin gegangen. نو خبر دا وي چې تاسو هر فعل چې یادوي هغه فعل د
پارټیسیپ 2 حالت سره هم یاد کړئ چې پوه شئ دغه فعل په پارټیسیپ 2 څنګه تبدیلیږي، آیا دا شواخه وربونه ده، regelmäßig فعلونه ده او که stark یا unregelmäßig فعلونه ده. دې ته مو ډیر باید پام وي. ښه به دا وي چې تاسې هماغه فعلونه چې په کومه ورځ یادوئ دویم حالت هم ورسره یاد کړئ. تر بیا ښې چارې.